د کندهار ښار په اوومه ناحیه کې د اوبو رسولو یوه لویه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه شبکه چې د 4,50,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې 600 کورنیو ته اوبه رسوي. د دې ترڅنګ په دغه شبکه کې 4,500 کسانو ته کاري فرصت هم برابر شوی. چې اوس زموږ د ښاري اوبو رسولو د مشترکینو تعداد شاوخوا 10,000 ته رسېدلی دی او 10,000 کورونو ته موږ خدمات وړاندې کوو. د دې 10,000 کورونو له جملې څخه 10,000 کورونو ته موږ د ارغنداب څخه اوبه ورکوو چې دا هم د اوبو په سپما کې یو ستر رول لري. یعنې د ارغنداب ولسوالۍ څخه د رود ترڅنګ موږ اوبه رااخلو. تقریبا 10-12 کیلومتره انتقالي شبکه ده چې 9 او 12 ناحیې ته موږ اوبه ورکوو. چې دغه شبکه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مالي لګښت جوړه شوې. مسؤلین یې ژمنه کوي چې د دې ترڅنګ به ورته نورې پروژې هم پلي کړي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي دغه شبکه په هغه سیمو کې جوړه شوې چې ډیری اوسیدونکي یې راستنېدونکي دي او د یادې شبکې په فعالېدو سره به د کډوالو او راستنېدونکو کورنیو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دی وایي موږ له کډوالو سره ولیدل، د هغوی سخت حالت مو ولیدی. د هغوی له مشکلاتونو څخه یو هم د اوبو نشتوالی و. هغوی د اوبو د نشتوالي ترڅنګ د کار د زمینې برابرولو غوښتنه هم کړې ده. خو خوشبختانه دی وایي چې زه ویلی شم چې دغه شبکې د پاکو اوبو ترڅنګ کاري زمینه هم برابره کړې ده. واقعیت د شبکو پر برابر دا تقریبا وبه وایو چې درېیمه څلورمه شبکه ده په دې نږدې وخت کې چې هغه د ښار په مختلفو ساحو کې د په هغه نقطه کې جوړېږي چې هلته د مهاجرینو حجم او ازدحام چونکې موږ هدف دا وي چې مؤسسې هر داسې یو خدمت کې د هر سکتور سره چې هدف یې هغه راستنېدونکي یا بې ځایه شوي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د دغه پروژې له پلي کېدو خوښ دي او وایي تر دې وړاندې یې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود و، خو اوس کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کورونو کې د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کړي. اوبو د مشکلات سره خو بیخي ډېر مخامخ وو او اوس چې دی په سل کې 99% مشکل حل شوی دی. یعنې 1% په دغه دی چې دا بعضې کورونه پاتې دي. هغه کم دغه چې موږ مخکې نیولي وو هغه یو څو ځایونه پاته شول. دوی ویل چې هغه نه پوهېږم په څه خاطر باندې هغه چې د ولې غاړه ده. دوی ویل چې موږ دا خوا دغه کوو. نو تقریبا اوس دوی 607 کورو ته دا نل رسولی دی هغه د اوبو څخه برخمن. د ویل ده چې دا مهال په کندهار کې د وچکالۍ له امله د مځکې د لاندې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې ده. مسؤلین وایي هڅه کوي چې د غیر قانوني او ژورو څاګانو د کیندلو مخه ونیسي څو د مځکې د لاندې اوبو د لا کمېدو مخه نیول شوې وي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.